د لغمان په مرکز او ولسوالیو کې د 296 میلیونه افغانیو په ارزښت 108 پروژې پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي لغمان ولایت ته د خپل سفر په مهال نن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په بیلابیلو برخو کې 114 میلیونه افغانیو په ارزښت 70 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې او دغه راز 102 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو نوي پروژو چارې رسماً پیل کړې. نوموړی وایي په دغو پروژو کې د ترانسپورت، د څښاک د پاکو اوبو سیستمونه، د اوبو خور، سړک سازي، د وړو بندونو او کانالونو او ګڼې نورې برخې شاملې دي. نن خوشبختانه د لغمان په ښکلي ولایت کې د موږ تقریبا 70 پروژې نن پرانیستې درلودې چې بهره برداري ته وسپارلی سوې او کابو یو نوي پروژې به خیره نن د بنسټ ډبرې د هغې وښودلی کېږي. دا البته د ترانسپورت، د اوبو خور سیستمونه او د څښاک د اوبو په سکتورو کې دي. مجیب رحمان کریمي دغه راز یادونه وکړه چې په نوي مالي کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سلګونه میلیونه نورو افغانیو په ارزښت سترې کوچنۍ پروژې هم پیل کړي. لغمان شریف ولس ته یو بل زیری هم د هغه دا دی چې تر 410 نورو متوسطو او غټو پروژې به انشاءالله په ټول لغمان کې 1999 کې به د دې کار پیلیږي او بشپړیږي به چې د دې سره به هم د موږ د لغمان ولس هغه ستونزې چې اساسي ستونزې دي هغه به تر یو حده پورې راکمې شي. په ورته مهال د لغمان والي محمد آصف ننګ خوښي وښوده چې د ماموریت په دوران کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انکشاف لړۍ په چټکۍ سره روانه ده او نن یې د څه کم 300 میلیونه افغانیو په ارزښت په دومره ستره کچه د پروژو د چارو پیل وکړ. د انکشاف دیات په ساحې کې موږ څه د پاسه د 300 میلیونه افغانیو پروژې چې تعداد 112 ته رسیږي په مجموع کې، یعنی بهره برداري او د بنسټ ډبره. هغه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت محلي اداره او ټول ولسونه په خورا میړانې سره د ټولو پروژو په ساتنه او عملي کېدو کې برخوال دي. نوموړي وویل په راتلونکي کې به د انکشاف دا لړۍ همداسې روانه ساتي او ډیر ژر به په نورو برخو کې هم یو لړ پروژې پیل شي.